ایوا چې څوک ځان د ګناه نه بچ کوي کنه په هر حالت کې ځان د ګناه نه بچ کولای شي. ګوره دا رضوان تاسو ولیدو کنه تصویر وینستو. ګوره ایمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کنه د یو څو سيزونو سره ناستا دا ایمان تباہ او برباد کوي. یو د خزو سره ډیره ناستا پاس نه دا ایمان تباہ کوي. او کم بل حدیث مبارکو کې راځي کم کس چې د خزو سره ډیره ناستا پاس تا کوي نو په قیامت کې به عملونه ډیر سپکی. الله 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 دارته وای بیا چې د خصوص د زنانو سره تعلق ساتي یو قسم لا الله دې مونږ ټول معاف کړي. دا او بیا موت دا اکثر دا خبره کو کنه یره وای بس ماحول نه ماحول نشته ماحول نشته بس ځان د ګناه نه بچ کول ډیر ګران کار دی. ګوره دې رضوان ته تاسو ګورئ کنه لکه دا ولې دې خد سره تصویر نشي شته د رضوان چرته تصویر د زنانو سما چرته نه لیدل په نیټ باندې چرته ملي دل نه ولي. الحمدلله دا ډیر نیک انسان دی. د ما ډیر هغه دغه کتلې د هیستوري می کتلې دا او ډیر عجیب صفات ولا سره دی. د اوس په کم ځای کې دی او د زنانو نه څنګه ځان ساتي تاسو ته پته ده. د قیامت پسرو غرمو کې به و کسان د عرش د لاندې ولاړی و کسان و قسم خلق به چې به د عرش د لاندې په قیامت کې ولاړی. پاک یو کم یو کس ته تاسو ته پته ده الله 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 چې ټول ځواني په عبادت کې تیر کړي او بل پک هغه کس ته چې یو خیسته زنانه یو خیسته زنانه ځان ته مایل کی یو خیسته جنې ځان ته مایل کی او وی ورته چې ما سره بدکاری وکا او دی ورته سوی الله دی ورته وی چې الله ما ته ګوري او الله زما د پاسه دی او د الله د نظر نزغه به دې نشم. الله اکبر کبیره. جزان بچ کو کنا نو بس پدې عمل با د قیامت پسرو غرمو کې د عرش د سوري لاندې. الله اکبر کبیره. الله دې موږ مات کی خام دا زنانو فتنه ده الله دې موږ ټول مات کیږي. نو غرض مدال اسمو کتلم چې دا تاسو ګوري کنه چې دا په کوم حالت کې ځان ساتي. د په هر حالت کې د خلکو سره نه مصافحه نو سره ناستا نو سره ولاړه یو سیزم نه کوي. اما تاسو ته وی کنه کم خلک چې د خلکو سره ډیر ناست یو د کور خپل زنانه خو سیدا خو چې د بارې زنانو سره تعلق ساتي او ناست پاسته سره ډیر کوي نو یاد ساتي دا زنه مخه دا حدیث مبارکو کې راځي چې دا عملونه په قیامت کې د سره وزندار نه ډیر سپک پي او ایمان تباہ و برباد کیږي. دا غچا څوک چې د زنانو سره ډیر ناسته پاسته کوي. نو اے خلکو الله لزم ایمانونه سلامت کی دغه عرش د سور لاندې بل الله جل شانو ال مال زیرا کوي. هر کله چې ز سو درګم د حالات ز مقابله وکما او هم چې الله تعالی ته ګوري اے الله تعالی ته ګوري. بس نو غرض مداد جی الله جل شانو چې موت تعلق پیدا کو کنه بس خبره ختمه. بیا مړه دا ټول ارسه زما دي بیا ودرېګه سیټ ته دوه رکعاته مونځ کوه الله نه غواړه اے الله دا مسله ده خو پس په شرط دا چې د مخلوق نه موت تعلق ختم کو. بس الله لزم داسې ایمان سلامت کینو چې ځان د دې حالاتو نه وساتو. ابل ګور زنا نه د زنا الله اکبر کبیره. کله چې انسان زنا کوي کنه نو دا ایمان تیوزی ایمان نه دی دا تیوزی او یو سیټ ته ودرېږي. الله اکبر. په دې ټیم کې اوس دې کس لمر را لته سو د بس حالت ځا دغه لذت اخلي نو دا حالت کې دله مرګ رااله د حالت سي او بد اسرائیل کې یو کسانو درې ملګریو او دنه په سباران وغیرہ سره لاله او دنه دوی ورنو درې غار ته غار رااله بند شو اس پته نه لګي چې اوس پچاته आवाजونه کو. دا درې ونه یو بل تسوي راځي چې الله تخپل غټ غټ عملونه پیش کو الله ته پیش کو. نو یو ورته یو عمل وی اے الله دا عمل ما ستاله پارغو کړی دا غټه خوا کې هغه خو ادریم پکې سوې اے الله یو خسته زنانه ځان ته مایل کړم ډېر غټه واقعه ده ځان ته مایل کړم او هغه زنانه ماته وی چې الله دې ته ګوري د الله نه حیا وکا الله دې ته ګوري اے الله وزستانه پاغه ټیم کې وېردم ما غ بدکاری او زنا و نه کړه اے الله کوچر دغه زبط شوما دا هره ستا د یری و زما پزړه کې او ستاله لپاره ما دغه زنانه سره بدکاری پرې خو دا اے الله ته دا غټه خوا کې نو غټه خوا شو. نو غرض مې دا دی ادي خبرو د پر غټ ایمان دی ښا الله زموږ ایمان سلامت الله دې زموږ د ناجیز تعلقات نو ساتي. بس نور به زې سم نه يم جی.